په افغانستان کې د ښه خدمت له پلوه چا لومړی مقام وګټه؟ پاکستان او ایران څه غواړي او ولې ورته اخطار ورکړی ده؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. واحد الله نوشیر د خدمت له پلوه لومړی مقام خپل کړ. هغه څاروي چې د ویښو ځوانانو د غورځنګ لخوا د افغان لوړپوړو چارواکو د خدمت څخه د ډاډ او قناعت لپاره شوی وه. د افغانستان بانک سرپرست رئیس ښاغلی واحد الله نوشیر لومړی مقام پکې خپل کړی ده. سروې کې چې تقریبا 200 ګډونوالو برخه ورکې درلودله. د بیلابیلو څوکۍ لوړ رتبه چارواکي ارزول شوي وو. واحد الله نوشیر چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه دنده اجرا کوي. په دغه دوره کې د افغانیو ثبات ساتل شوي، د نړیوال بانک څخه کومکونه ترلاسه شوي، د استخدام پروسه کې شفافیت رامنځته شوی ده، د افغانستان بانک لخوا د خدماتو معیارونه ښه شوي دي او د جلال آباد او کابل په زونونو کې اړوند ولایتونو کې د افغاني رواج شوي ستره لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د څاروي ګډونوال د ولسمشر غني څخه وغوښتل چې واحد الله نوشیر د 15 کلنې دورې لپاره د افغانستان بانک رئیس په توګه وټاکي، ترڅو په هیواد کې د پولي اقتصاد او بانکي سکتور لا پیاوړی شي. هم پر افغان چارواکو په لویه کې ډېرې زیاتې نیوکې کیږي، خو د واحد الله نوشیر په تړاو نظرونه بدل دي. په دې وروستیو کې د ختیځ زون سره هم مهاله یو ځل بیا د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاکستاني کلدارو او ایراني تومنو خلاف آواز اوچت شوی ده چې د هیواد ډېر وګړي د لاسته راوړنه د افغانستان بانک د ریاست د مدیریت او تبلیغاتو پایله بولي. اوس د بل هر وخت په افغانستان کې د افغانیو دود او راکړه ورکړه زیاته شوې ده، خو هم مهاله داسې نښې نښانې هم شته چې دواړه ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان د افغانستان بانک له ریاسته د واحد الله نوشیر د لرې کېدو هڅه کوي، ترڅو یو داسې کس ورباندې وګماري چې ایران او پاکستان ته کار وکړي او بیرته کلدار او تومان ته زمینه برابره کړي چې بیرته په افغانستان کې رواج کړي. د څاروي ډېر ګډونوالو په یوه خوله له ولسمشر غني غوښتي دي چې ښاغلی نوشیر د راتلونکي پلانونو د عملي کولو په موخه پر همدې ریاست څو زموږ ملي سکه افغانۍ د نورو هیوادونو سره لا نوره هم سیال شي او د دې هیواد وګړي په خپل افغاني کرسنیلا نوره هم راکړه ورکړه زیاته کړي. اوس نظر تاسو ته پرېږدم چې خواږه نظرونه راسره په کمنټ کې شریک کړئ چې آیا واحد الله نوشیر په همدې پوسټ باندې پاتې سي او که نه. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ، د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.